ملګریو ګیلمن وی څوک وی نه لکه وو ګیلمن وی ټول قبایل میں در پدر خورې په سر پروت دی لږ سر راښکاره کا لوټې لوټې مې خیبر پروت دی ګل وزیرستان کندر کندر پروت دی که دغه امن وي دا امن زه د پلار نه منم څوکیدار غل دی زه نور دغه څوکیدار نه منم ملګریو زه د ممبر قومي اسمبلي په حیث باندې د نن نه څو وخته وړاندې ودرېدم ما دا فرموله وویل چې دا اپریشن دا د معدنیاتو باندې د قبضې او د ډالرو د اصول دپاره دی او که ته بالفرض اپریشن کول غواړې نو تو سره دوه اختیار آلریډي شته خو ته دا څوک خوشحالوې او چا نه څه اخیستل غواړې سیول پاور ریګولیشن و نیشنل ایکشن پروګرام په دا دواړو پروګرامونو باندې ته د پاکستان په هره سیمه کې اپریشن کولی شي چې اوس دا مزید عزم استحکام دا د پرویز خټک و د جهانګیر ترین غونډې کې دی د چا خلاف وکنه د ډالرو د اصول دپاره یا د معدنیاتو باندې د قبضې دپاره دی ملګریو نن به واضحه خبرې کوو په قبایلي علاقو کې 2004 نه چې کوم جنګ شروع شوی دی دا تر اوسه پورې جاري دی زموږ د سیمې خلک تر اوسه پورې بېکوره دي زموږ کورونه ویران دي زموږ خلک متاثره دي زموږ په علاقه کې یتیمان شته کونډې شته دلته هغه خلک دي چې هغه خلک د کله داسې وو چې دغو به خلکو له مددونه ورکول پیسې نه ورکولې نن هغه سوال کوي دا د چا د لوسه دا د ډالرو د اصول دغه کوم طلبګار چې دي دغو دا خلک چې کوم دی دغې له مجبور کړ لہذا موږ په اسمبلۍ کې هم دغه غوښتنه وکړه چې نه دا اپریشن منو نه په قبایلي علاقو باندې دا ډرون اټیک منو دا څنګه عمل کړئ چې دلته ریډار شته دلته چې کوم مزایل شته دلته د هغو چلولو والا تنخوادار شته دلته مزایل وځي ډرون اوچتېږي ریډار وویني هغه مزایل له نو سړی یې کسي او قبایلي علاقو له یې پرېږدي ورته ډرون پرېکېږي دغله ته یو ملک دی دغله سپر پاور دی چې په دغ کې د ما سر او مال غیر محفوظه دی زه پکې مرم زه پکې بېکوره کېږم زه پکې یتیم کېږم د مو خویندې میندې سر تور او خپاب له پکې منډې وهي دغله ته ملک دی دغله ته سیستم دی و کومو خلکو لري چې ویل هغه الف له کوتک ویلو په اسمبلۍ کې کوم خلک چې تو غلطول هغه چې کوم دی په اسمبلۍ کې د اخیستو د خرڅېدو سیستم چلولو نن دی تو دغه اسمبلو له هغه ځوانان تللي دي چې هغه د آیین او د قانون پیروکار دي هغه په عمل کې د آیین او د قانون عملداري غواړي تر کومه پورې چې په قبایلي علاقو کې د امن خبره ده ولسه واوره نن به ودرېږي نن هغه خلک چې په دا سړکو ناست دي و دلته رانغله خدای به چې موضوع ته بد شو خو دا واوره چې دا یو ځل نه موږ به بیا راورسو لوس راسه اوچت که ولسه چې د امن دپاره به ودرېږي نه ودرېږي به دواړه لاسونه اوچت که امن نه به ودرېږو اپریشن به نه منو په دغه علاقه کې به موږ امن راولو ملګریو دوه خبرې پاتې شوې یوه خبره دا پاتې شوه چې خلک وایي چې دلته دی تحریک انصاف حکومت دی و دو لګیا دي دلته جلسې کوي اوره جلسې چې کوم دی موږ ځکه کوو چې د موږ ولس له تکلیف دی خو دا اپریشن چې دی دا وفاقي حکومت کوي هغو په پالیسي باندې دلته بدامني چې بارډر باندې فینسینګ وشو د تو چې کوم دی ورته دا خلک څنګه راننوتل یو موټی خلک څنګه دې موږ امن خرابوي چې موږ سپر پاور یو لہذا نن زه دا فرموله یم چې که ته سپر پاور وي نو ته زور لرې نو ته چې کوم دی که نه راوچت شه دلته امن راوله
دلته چې کوم هغه خلک چې بدامني جوړوي بداخوري کوي دا رنسور کا کنی تنور دا لر دیمونه په دا جنګونو په دا کورو ویرونه تو په بیکوره کېدو نه نشي اخیستی که بویل وی لور دی نه پریشن مني نه بدامني مني و نه دا ظلم و جبر مني ولسه ویلور یې ویلور یې وګوره که تاسو وایي حکومت پرون نے اسمبلی کی قرارداد پوس کړو چې موږ د وفاقي حکومت دلته اپریشن چې کوم کېږي دا زه نه منم دا سټیک هولډر دی ته کومه پیرې چې صوبایي حکومت اجازت نه ورکوي دلته چا پلور هم اپریشن نشي کولی دا اپریشن به موږ د دو چې کوم دی که نه پس کوو دا به په شا کوو ولهذا زه د قبایلو نه یوه مطالبه کوم قبایله دا د امن جلسه دو دا غیر سیاسی دو په دا کې د مو جنګدا نشته په دا کې د مو د تحریک د سربراه چې ظلم دی ورسره د هغه دپاره څه اواز نشته دا د دغه امن دپاره دو نن چې ټوله څوک رونوتل دا د دغه بدامنۍ همدغه ذمهوار دي همدغه په حکومت کې مخکې هم راغلې وه اوس هم په شا دا ویلور دي لهذا زه اپیل کوم چې اوس د ودرېدو وخت دی اوس د اتحاد و اتفاق وخت دی نه زه کډې منم نه زه نقل مکاني منم نه زه اپریشن منم نه دلته عملیات منم نه چې کوم دی دلته یې قبایلو په سر بولې ډالر اخیستل منم لهذا زه اپیل کوم چې یو خو دې خلک په غوږونو باندې چې کوم دی پردې مه لګوي خلک دې په دا پوه شي چې دلته چیف سیکرټري ذمهوار دی د دغه هر څه و دلته سیکورټي فورسز ذمهواره دو وایي دغې وفاقي حکومت انډرګراونډ دي دا جوړه د نور په دا کې صوبې عمل دخل نشته تاسو قرارداد خلکو ته تپوس هم کړو وزیر اعلی ته نیغ ویلور دی قسم دی چې تاسو نه مخکې په دا جنګ کې دی لو کېږي ورته ودارېږي دی دا د تاسو خپل وزیر اعلی دی دا د زموږ خپل وزیر اعلی دی دا به تاسو په سر باندې خپل سر هم قربانوي او خپل حکومت به هم قربانوي لهذا نن چې کوم دی دغې دستورې نه زه یو قرارداد پاس کوم ملګریو قرارداد نه تیار یو موږ په مشترکه طور باندې د ډسټرکټ خیبر ټول وګړي ټول اوسېدونکي دا قرارداد پاس کوي پیش کوي چې موږ په دا سیمه کې نه اپریشن منو ونه بدامني منو لاس اوچت کړو موږ اپریشن نه منو موږ بدامني نه منو موږ ظلم او جبر نه منو موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې دا دې ختم کا لهذا نن چې کوم دی زه د ټول ولس هم شکریه ادا کوم